السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو. نن په دغه ویډیو کې تاسو درښایم تاسو څرنګه د خپل موبایل کې چې تاسو څوک ټلیفون راوکړي او تاسو غواړئ چې هغه معلوم کړئ هغه نمبر د چا او ټلیفون یې ولې راکړی ملګرو. تاسو به ګورئ چې تاسو ته ډېر خلک ټلیفون راکړي، د ورځې ما ته خپله خلک ټلیفون راکړي او د هغو نمبر ما سیف کړی نه وي او زما په سیم کې د نمبر نه وي سیف او ما نوم نه وي ورسره لیکلی. نو که غواړئ چې تاسو ته هغه سره ټلیفون راوکړي چې تاسو نمبر نه سیف کړي او تاسو غواړئ چې دا نمبر د چا و او ټلیفون یې ور راکړی و، نو ملګرو تاسو ته نن دا طریقه درښایم چې تاسو هغه سړی معلوم کړئ او څوک چې تاسو ټلیفون راوکړي او تاسو یې نمبر سیف کړی نه وي او تاسو غواړئ چې دا نمبر د چا و او څوک و. نو که غواړئ چې تاسو هغه سړی معلوم کړئ چې هغه سړی څوک و او څه نومېدو، نو ملګرو دا ویډیو وګورئ. دغه ویډیو کې تاسو دغه درښایم چې تاسو څرنګه هغه سړی معلوم کړئ څوک چې تاسو ټلیفون راوکړي او هغه نمبر تاسو نه وي معلوم چې دا نمبر د چا و او څوک و. نو ملګرو ویډیو شروع کولو مخکې زما دا یو خواهش ده چې هر پښتون چې په هر ملک کې وي، په دنیا په هر جګ کې وي، زه غواړم زما دا خواهش ده چې زما غږ هر پښتانه ته ورسیږي او زه چې کوم شان درښایم هغه شان ټول فایدې لپاره دي. نو زما دا خواهش ده چې زما هره ویډیو هر پښتون ته ورسیږي. نو د دې په دې امید کې تاسو باید زما سره ډېر مطلب سپورټ وکړئ او ما سپورټ کوئ او زما هره ویډیو تاسو دومره شیر کړئ چې د دنیا کې په هر ځای کې کوم پښتون وي هغه ته زما ویډیو ورسیږي او زما ویډیو وګوري او دا کوم شی چې تا ته درښایم ته ویډیو ګورې او هغه هم دغسې ویډیو وګوري او دا شی زده کړي. زما امید ده چې ما یو خواهش ده چې زما چې کوم شان تاسو درښایم دا په دنیا کې هر پښتون هم زده کړي او وګوري او هر پښتون دا شان زده کړي چې دا بل چا پنجابي او د بل چا هم زده دي. نو ما په دغه امید کې دا کوم تاسو ویډیو ګوري تاسو ډېر خواهش ده چې تاسو زما ویډیو مخکې شیر کړئ او نور پښتانه هم وګوري. نو ښه ملګرو زه ویډیو شروع کوم نو تاسو صرف په شانو ته ګورئ چې څرنګه کیږي. دلته به تاسو ولاړ سئ اول پلی سټور ته دا یو اپلیکیشن ده داسې ډاونلوډ کړئ. په دغه کې تاسو ته معلومیږي چې هغه تاسو ته چا ټلیفون راکړی و او نمبر نوم نور سره لیکلی هغه ټلیفون چا راکړی و او څوک. دلته چې ولاړ سئ تاسو به ولیکئ ټرو کالر داسې ولیکئ. نو ملګرو دا اول اپلیکیشن ده دغه صحیح شو، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ. صحیح ده، انسټال چې کړو ما مخکې انسټال کړی ده ټرو کالر په نوم باندې اپلیکیشن دا تاسو انسټال کړئ نو بیا به اوپن کړئ. چې اوپن یې کړئ نو دلته تاسو ته دا به تاسو ته ایډ راسي، دا به تاسو کینسل کړئ. ښه نو ملګرو دلته تاسو ته معلومیږي چا تاسو ته ټلیفون راکړی وي نو هغه تاسو ته معلومیږي. دا کومو سره نوم لیکلی دا خو خپله ما سیف کړي دي په ګیلري کې، نو دا خو ضرورت نشته، دا خو تاسو ته معلوم ده چې دا نمبر د چا دی او څوک ده، دا خو تاسو له لاسه سیف کړي دي. نو که غواړئ چې نور نمبر معلوم کړئ چې د چا دی او تاسو ته ټلیفون راکړی و نو هغه نمبر د چا دی نو له هغو سره دلته یو شی لیکلی وي هغه معلومیږي. دا تاسو درښایم دا وینئ دا ټرو کالر لیکلی ده ورسره، له دې سره چې لیکلي دي دا ټرو، دې مطلب دغه ده اول دلته خالي نمبر لیکلی و او ما ته معلوم نه و چې دا نمبر د چا دی، مګر اوس ارشد ټیلر سره لیکلی دا ما سیف کړي نه دي. دا نمبر دغه نمبر و دا کته نمبر مې لیکلي 0301 څلوېښت 1 شپېته 2 03 دا اول خال دا نمبر لیکلی ول. کله چې ما دا ټرو کالر انسټال کو د دې سره ټرو لیکلی دا او دا نمبر د ارشد ټیلر په نامه دی. نو مثال له دې چې دا معلوم شو چې دا نمبر د ارشد په نامه دی او دا نور چې کوم نمبر دا ټول ما سیف کړي دي او دا کومو سره چې ټرو لیکلی دغه اول خالي نمبر و. اوس دا نوم چې راغلی دا سړی نوم ده چې دا چا چې تاسو ته ټلیفون راکړی له دې سره لیکلی دی لایق خان. نو دا مطلب دا نه ده چې هر نمبر معلوموي، دا هغه نمبر معلوموي چې له ټرو کالر سره کنیکټ وي. ښه
نو ملګرو تاسو ته یو 2-3 نور درښکاروم چې له هغو سره کنیکټ دغه دا ماته د یونیورسټي ټلیفون راغلی ده کته نمبر لیکلی او پورته UMT دا یوه یونیورسټي نوم ده د هغو بعد دا ټرو کالر دا نورو نمبر هم تاسو وینئ فاروق مغل دا ټرو کالر دا ماته اول خیر نمبر راغلی د هغه بعد نوم په خپله ورسره راغلی دی دا ټرو کالر له وجه چې نو ملګرو امید لرم دا تاسو خوښ سوی اوس تاسو څوک ټلیفون راوکړي او له هغه له نمبر ورسره نوم نه لیکلی او تاسو یې نه پېژنئ چې دا څوک ده تاسو به صرف دا ټرو کالر اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ چې کړئ اته به 2-3 اپشنه درکوي مثال اول چې تاسو انسټالوئ نمبر تاسو خپل نمبر غواړئ دا کوم سیم چې تاسو په موبایل کې د هغه نمبر ور واچوئ او 2-3 مطلب نیکسټ هغه اپشن درځي هغه به تاسو نیکسټ کړئ نور که څه مسله وه تاسو به ماته صرف کمنټ وکړئ دا داسې نه کیږي امید لرم دا ویډیو به تاسو خوښه سوې او د نورو ویډیو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او چا سبسکرایب کړی ده له هغو څه زه ډېر خوشحاله یم الله د دوی او د دوی کور والو ته خیر خیرت وکړي له موږ ټولو سره الله مو ژوندي لره د خدای په امان